أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د سورة آل عمران آیت نمبر 113 سورت آل عمران آیت نمبر سورت نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 113 آیت نمبر 113 او سورت نمبر 3 او پارہ نمبر 4 پاغذ کی اللہ تعالیٰ فرمائی دامنے قرآن کریم او دا اغا دا شپے پاسی دلو حوالی سرا دا آیت تے لیسو سواء ندی برابر من اہل کتابی دا اہل کتابنا امتن یوڑلدا قائمتن چوالاردا یتلونا چی تلاوت کئی آیات اللہ دا اللہ آیتنا آنا اللیلی پا وقتن دشپے کی پشپے وقی او دا عبداللہ ابن سلامو چی دا تورات عالم همو تورات عالمو او چې کله د قران کریم واوریدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا ایمان راوړو نو هغه ایمان بنیاد باندې او بیا به د شپې پاتې دو نو الله تعالی فرمایي چې ټول اهل کتاب یو شانتی نه دي په دې کې کنه داسې دي چې هغه شپې پاتې او په شپې وخت کې د الله تعالی آیتونه تلاوت کوي نو هغه خبره چې ما تاسو ته بني وکړه چې قران کریم د شپې پاتې دو سره تعلق دی مون سره نه د قران کریم سره تعلق دی نو دلته دا آیت هم دا غي دلیل دی چې آیات الله انا یتلون آیات الله انا الليل دا تلاوت کوي د شپې وهم یسجدون او د سجده هم کوي دا څنګه خلق دي د دې بل تعریف څه ده نغه ووري یؤمنون بالله دو ایمان وروړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرز د اخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دوی حکم کوي د نیکو کارونو وينهون عن المنکر او خلق منی کوي د بدو کارونو نه ويسارعون او دی کوشش کوي فی الخيرات پنیکو کارونو کې منډه وهي بیړه کوي توندی کوي پنیکی کارونو کې دا به دغه د ورځې معمول شپې پاتې د الله آیتونو د پاره او سجدي کې تیرې د شپې او ورځې به څنګه چل کوي ورځې امر بالمعروف نهي عن المنکر او په خکار کې د بلنا وړاندې کی منډه کوي توندی سره کوي چې د خیر خبر او تملاو شي بیا جلدی شي دغه کولو د پاره بیا جلدی شي دغه کولو د پاره نو الله فرمایي چې دا خلق واولائک هم دغه کسان من الصالحین هم دغه نکان دي نکان خلق خدا دي دا موږ چې وایو چې موږ نکان یو دادي دا کو دا کو نه الله نه خدا غده چې هغه شپې وختونو کې څه حصہ قران د پاره دا او ورځ دغه د درې کارونه دي مطلب دا نه چې ورځ دکان بند کو کاروبار پرې دا نو کوي نه دا ټول کارونه کوا خدای سره دغه کارونه چې کوم استاد مداري ده الله طرف نه دا به هم کوي او دا به هم سر ترسي بیا دینه علاوه سوره بقره آیت نمبر 121 آیت نمبر یوسلو ایوشتم 121 پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 سورہ نمبر 2 او آیت نمبر 121 یوسلو او یوشتم د سورت بقره سورت بقره ده دویم ده اوله سپاره ده آیت نمبر 121 ده الذين اغكسان آتيناهم الكتاب چې ورکړه ده مونږه هغه ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي د قرآن لکه تاسو الله درکړه ده ورکړه ټول مسلمانانو ته ده کنه او چاته الله تعالی لږ زیات ورکی هغه پوي کی ترجمه ته راولي خبر اور باندې زده کی مینا اور سره پیدا وکي حفظ اور باندې وکي
دا د الله تعالی بیا دغه انعامات چې چا باندې ډیر چا نه غنه ډیر چا باندې غنه ډیر نو هغه څنګه دی بیا یتلونه تلاوت کوي دغه قران حق تلاوته په صحیح د تلاوت کولو سره حق ادا کوي د تلاوت حق ادا کوي د تلاوت نو تلاوت حق ادا کول څنګه دی د باره کې محکمه تاسو ته احادیث او اورولی بیا تاسو واورئ قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کله د جنت ذکر راشي جنت وغواړي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتو او چې د جهنم یا د عذاب ذکر راشي هغه نه پناه وغواړي خدا خو الله غوښتل کیږي چې پويږي ان ته چې پوي چې څه ویلې ما مولوی صاحب څه ویلې یا کوم آیات واورو هغه چې دومره تیز لګیا دی او هغه غلطی ده بیا موږ نه پويګو بیا زموږ غلطی ده نو موږ به څه هغه وخت موږ باندې کیفیت د جنت د خوشحالي راشي یا څه کیفیت موږ باندې د عذاب د خفقان براشي موږ به څنګه باغ باندې راشي چې غایا دنیا د جهنم او موږ باغ وخت سره پويګو نه چې دا څه وایي نو دیو جنا دینه دا معلومه شو چې پویدل او پویدون اورستاد هغه دا انداز او ردو دا غره دویم حدیث ته د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کما معنا کړی دا د چې حق تلاوته نه مراد د دې قران حلال حلال ګڼل او د دې قران حرام حرام ګڼل یعنی دا قران چې تا اولست اوای دغه چې کم شی تا پړاو کو چې دا الله ویلي دي چې حلال دي هغه حلال کی ځان د پاره او چې کم شی حرام دی هغه حرام ومني لکه موږ د پردې خبره وکړه لکه موږ د سود خبره الله تعالی موږ ته وکړه لکه د غیبت خبره الله سوره حجرات کې وکړه لکه بدګماني خبره الله تعالی په سوره حجرات کې وکړه هم دا غرنګي د حسین ځان بچ کولو خبره الله تعالی وکړه موږ په کار چې د دې کوشش وکړو ځان بچاو په کار چې د کوشش وکړو دا دویمه معنا شوله بلا معنا دا متفقون علیه حدیث ته هم چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بخپله طریقه امدغه وا چې هغه به جنت او دوزخ به وغوښته او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنا بیا کړی دا چې هغه بیا اتباع کې د قرآنی کریم اتباع کې د قرآنی کریم نو حق د تلاوت الا ادا کیږي چې کله د اتباع شي د باندې ځان پوي کړل شي د دې جنت په خبرو باندې ارزو کړی شي د جهنم په خبره باندې پناه غوښتل شي دا دغه احادیثو او د صحابه کرامو د خبرې هغه خلاصه چې ما تاسو ته بیان کړ ومن یکفر به او څوک چې اولئک یؤمنون به هم دغه خلق دي چې دې ایمان وروړي په د باندې ومن یکفر او څوک چې انکار وکي به ددنا فاولئک بس هم دغه کسان هم الخاسرون هم دې توانیان دي نو چا چې نو او هغه توانی شو الله تعالی دې موږ دې توان نه بچ کی ته ام دې پسې سورته آل عمران آیت نمبر 1 لګ بیا وګورئ سورہ آل عمران آیت نمبر 1 دا ډېر اهم آیت ته د سوالم شویو دا سوال په بنیاد باندې ما دلته په دې موضوع کې هغه دوباره درج کړی دی زنانو طرف نه سوال شوی بیا ما مختصر جواب ورکړو خو تاسو د پاره اصل کې دا ضروری ګڼم تاسو ما سره 38 دن تیر کړل تاسو ډېر لوی احسان دی په ما باندې او په الله تعالی باندې تاسو نو دی وجنه ما دا خواهش ته ارمان مده چې تاسو د دې بنیادی شیونو باندې پوي کوم سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 تر علاوه د قران شریف بیا د تور کوا دولت اخره هو الذی الله غذات انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب انزل علیک الكتاب چې نازل کړی دی پتا باندې کتاب منه د دینا زنا آیاتون دی محکمات چې هغه محکم دي هن ام الكتاب امغه اصل د کتاب دی واخر او ځن نور متشابهات دي فاما الذين بسغ کسان فی قلوبهم چې داغي بزرونو کې زیغون کوګواله ده فیتبعون بسغی پیروی کوي ما ده غایتونو تشابهات هغه متشابه دي منه داغنا ان القران نا دا ولي کوي د متشابه آیتونو لټونه ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فساد د فتنه د نقصان وابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د مراد هغه وما يعلم تاويله او نه پويږي داغه په مراد باندې الا الله مگر الله تعالی
والراسخون او هغه خلق چې پاخدي